ولې موږ خپل سټنډرډونه نه بدلو؟ ولې نه آماده کیږو یو دم خواریو ته؟ که یو څوک ماته وایي چې ژوند کې باید خوشحاله اوسئ، ولې؟ زه ولې باید خوشحاله اوسم؟ زه فکر کوم زما د خوشحالۍ وخت تیر شوی، زه باید ماشومتوب کې خوشحاله وای. اوس نو خوشحالي نه ده. فکر کوئ ژوند خوشحالي ده؟ فکر کوئ ژوند آرامي ده؟ د ژوند تعریف دا ده چې سختیو سره مخ شي، مشکلاتو سره مخ شي، له منځه یې یوسي او بریالی شي. په سټنډرډونه دې بدل کړي. که چیرته دفتن یو ځوان پلار د کور نه وباسي، پیسې پې کته کوي او مطلق درته وایي چې هر څه تا پورې اړه لري کوئ، دا یو نعمت دی د خدای لخوا ده ته. ځکه دا زحمت او خواري د دې لامل کیږي چې دا خپل ژوند بدل کړي. تا تر اوسه پورې په خپل ژوند کې داسې یوه لاسته راوړنه راوړې ده یا داسې یو څه دې لاسته راوړي چې هغه په ښه حالاتو کې و. ته په ښه حالاتو کې، په ښه شرایطو کې هېڅکله نوی نوښت نشي رامنځته کوی. مثلا زه یو مثال در کوم. ما ته یو ځای کې ویلې چې شرایط خرابه دي، نور باید دا دفتر بند کړو. زه شریکوم او ما خپل هغه دفتر کې شراکت له لاسه ورکوو چې زما د عایدو منبع ده. ما ویلې او زه خو اوس دا شرکت له لاسه ورکوم او زما دومره پیسې چې په میاشت کې راتلې نورې بندې شوې، وضعیت خراب دی، زه خفه یم، زه خفګان هېڅکله نشم پیدا کوی، اما موقتي خفه کیدی شم. کېناستم چې ښه 25,000 افغانۍ عاید راته اوس بند دی، زه یې نور لاسته نشم راوړی او دا ډېر بد حالت دی او زه خفه یم ورته. سمه ده، راځه بل کار شروع کوم. بوم، بل تجارت رامنځته شو. ته هغه وخت کولی شي پرمختګ وکړي کله چې په تا سختي راشي. ته ماته یو ځوان وښیه چې ماته وایي چې هر څه مې وه، پیسې وې، کور و، دارایي وه، جایداد و، ډوډۍ وه او ما یو نوی تجارت رامنځته کړ. نه، ستا مغزه هغه وخت کار کوي چې ته په غوسه اوسې، هغه وخت کار کوي چې ته سختیو سره مخ شي. ستا سټنډرډ هغه وخت بدلیږي چې ته ستونزه کې اوسې. ما ته همدلته ناست یو، دفتن یو زمری را دننه کیږي. تو اوس وایي چې والا ډاکټر صاحب ستړی یم، حوصله نه لرم چې جیګ شم. اما په مجرد د دې چې دلته زمری را دننه شو او ته پوهېږي چې اوس ما خوري، هډوکې مې ټوټه ټوټه کوي، ته د جیګېدو حوصله نه لرې. اما هغه وخت کې به بیا خیزه کې وهې، شاید شیشه ګړم ماته کې او منډه کې. ولې؟ چون ته د سختو شرایطو سره مخ شوې. ولې فکر کوئ سخت شرایط جزا ده؟ زه فکر کوم سخت شرایط نعمت ده، درد نعمت ده. زه سهار وختي راپورته کېږم، کور کې خیر و خیرتي ده، دفتر کې خیر و خیرتي ده، مینه خانه کې خیر و خیرتي ده، زما د مقوي خواړو فابریکه کې خیر و خیرتي ده. او مین، دا تر ټولو ستړی کوونکی ژوند ده. اما په سهار یې زه راپورته کېږم، مور مې اوړه نشته، دفتر کې وایي یاله راشه چې فلان کې راغلی، لایف انټرویو لرو، مینه خانې ته زنګ وایي چې یو مریض لرو ډېر سخت باید عملیات یې وشي. دا تر ټولو ښه ژوند دی. ته هغه ګیم وهې چې سخت دي. پبجي ولې وهو؟ چون سخت دی. 4 نفره ته لرې او پکې 100 نفره نور دي چې ته ورسره مقابل یې، یا به وژنې یا به وژل کېږي، ځکه خو خوند درکوي. پس ولې سخت ژوند خوند نه درکوي؟ اسانه ژوند بېمانا دی، مزخرف دی. هغه خلک چې میلیونران دي ولې غواړي چې لا پسې ډېرې پیسې پیدا کړي؟ ایلن ماسک څومره پیسې لري؟ ولې نه کیني د ارامه ژوند نه خوند نه اخلي؟ بل ګیټس څومره پیسې لري؟ رونالډو څومره پیسې لري او 40 کلن دی، نور بوډا دی، ولې بیا هم فوټبال کوي؟ چون معنا نه لري. کله چې ژوند ساده شي نور ته وایي د دې نه مرګ ښه دی. ولې ایتیستان خودکشي کوي؟ مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي، ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.